له اداري فساد سره د مبارزې د چټکوالي د یوې نښې په توګه افغان چارواکي وایي په لسګونه قضیې یې په تېر مالي کال کې څېړلې دي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د بېلابېلو دولتي بنسټونو ګڼ شمېر کارکوونکي چې یو پکې پخوانی وزیر هم شامل دی د اداري فساد په توګه نیولي دي. د دغه ادارې په خبره د روغتیا، اقتصاد، پوهنې، کلیو پراختیا، حج او اوقاف وزارتونو په ګډون د نورو هغو یو شمېر کارکوونکي هم په نیول شوو کې شامل دي چې د اداري فساد قضیې لري. مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به ثبت رسیده. په دې 1803 قضیو کې د اداري فساد د درنو جرمونو قضیې دي او همدارنګه 1122 قضیې په ولایتونو او پاتې 403 هغه یې په مرکز کابل کې ثبت شوي دي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د دغو قضیو په تړاو په میلیونونه افغانۍ د تاوان یا جبران په توګه د دولت خزانې ته لیږدول شوي دي. له تیرو 20 کلونو راهیسې په کور دننه او بهر پر افغان حکومت همدا نیوکه ده چې ګواکې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي. ځینې خو بیا وایي چې وړو قضیو ته کتنه کیږي او لویې قضیې چې یو شمېر لوړپوړي چارواکي پکې داخل دي هیڅ نه څېړل کیږي. خو په وروستۍ هڅه کې د افغانستان قانون پخوانی وزیر وحید الله شهراني د اداري فساد د جرم له کبله په 11 میاشتني بند محکوم شو او 1.5 میلیونه ډالره جریمه شو. ځینې بیا په دې باور دي تر هغو چې په افغانستان کې جګړه روانه او سوله نه وي له اداري فساد سره به مبارزه د ننګونو سره مخامخ وي. تازه په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی او د طالبانو پلاوی د افغان سولې خبرو د دویم پړاو د پیلېدو په درشل کې دي. افغان پلاوی وایي دا بهیر به پیچلی او ستونزمن وي خو دوی ورته هیله مند دي. شازیه یحیی، کابل.